ډېر خوشحاله یم، تاسو ټول نه ډېر زیات خوشحاله یم. خو یو خبره دا کوم صبر ښه شی دی. ډېره دغه شکرداري ادا کوم چې الله زما د زوی ژوند بچ کړو، الله نوی ژوند ورکړو. دا ستاسو په منډو تړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، ډېره خوشحالۍ خبره ده او ما دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ځکه چې اسماعیل دا زما هغه افغاني بچی دی، دا مې هغه افغاني مورکۍ ده. د چا خپرونه چې ما نن نه 2 کاله مخکې کړې وه، نو د هغې نه پس بیا زه د دې خوا ته 1 ځل راغلم، 2 ځله راغلم، 3 ځله راغلم، 4 ځله راغلم او بیا اوس الحمدلله د ده ګرده بدله شوه او اسماعیل په خپلو خپو کېناسته او اوس فی الحال د دې علاج لا شروع دی. انشاءالله تعالی لږ وخت پس په دې ګرځي او خپل کار روزګار به کوي. نو زه هغه ټولو میندو خویندو له روریانو له، خاص طور افغاني میندو خویندو له په آیرلینډ کې چې زما کومه خور ده، استرالیا کې چې مې کومه افغاني مور ده، دې له مبارکي ورکومه چې د هغې کوم هغه کومکونو هغه په ځای راغلل او اسماعیل په خپلو خپو کېناسته. اسماعیل جانه، تا سره خو بیا خبرې کومه، خو پیله دې مورکۍ له مبارکي ورکومه. مبارک هم شه جي. خیر دې ستاسو دې مبارک شي او ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سره په دې اپریشن کې منډې او ترډې وکړې او د دې په بیمارۍ کې او چې چا موږ سره کومک کړی د هغه ټولو ته دې مبارک شي. هغه ته دې الله هغه جهان هم ښایسته کړي او دا او د هغې ټولو مننه زه د هغې شکریا ادا کوم چې زما ځوان زلمی زوی د دوی په منډو ترلو د دوی په کومک سره دا بچ شو او هغې د آلو مال کې الله برکت واچوي، د هغې د بچو کې الله برکت واچوي او الله دې ورته ښه صحتونه ورکړي او الله دې ژوندي لري، الله دې خوشحاله لري او تل دې کامیاب اوسي او الله دې دونه ورکړي چې نور هم داسې مریضانو داسې بیمارانو سره دوی کومک وکړي او مرستې وکړي او د دوی په لکه زما زوی به مخکې اوبه څښلی نه شولې او پروسه کال دا روژه به راغلله، دې به داسې ما به چې اوبه څښلې دې به ما ته ویلې چې مورې ته اوبه څښې زه یې نه څښم، ما به هم بیا نه څښلې، روژه به مې داسې نه وله. الحمدلله شکر دی، زه د الله نه ډېره شکردار یم. زما زوی سږکال روژه کې به دونه زیاتې اوبه څښي، دونه زیاتې چې ته وګوره هغه نه بوتل ایښي دي، دا د ورځې 4-5 بوتلې اوبه څښي. زه د دې نه ډېره خوشحاله یم، الله ته ډېره دغه شکرداري ادا کوم چې الله زما د زوی ژوند بچ کړو، الله نوی ژوند ورکړو. دا ستاسو په منډو تړو چې چا هم دې سره کومکونه کړي، منډې تړي کړي، که هغه په خارج کې دي، هغه که په پاکستان کې دي، که هغه هر چېرته دي، الله دې ورسره ښه وکړي، الله دې ورته ژوند ورکړي، الله دې ژوندي لري، خدای تعالی دې دونه ډېره ورکړي چې بیا داسې خلکو سره کومک وکړي او د نورو مریضانو ژوند بچ کړي. ها مورکۍ، دا راته ووایه چې اوس خو دې تاسو پنډۍ کې هسپتال ته بوځئ رابوځئ او ما ته پته ځکه دا زموږ د ګردو 2م مریض شو، نو دې لږې غوندې د دوایانې ګرانې وي. 10,000 روپو د دې دوایي ته رسیدی نه شو او اوس اول کې د دې لا دونه علاج نه و ډیلس کې، اوس د اپریشن کې نه بعد د دې دونه ډېر زیات علاج دی چې بس 7,000 روپۍ خو ته خالي ګاډی کوو چې بیا راولوي نوره نو بیا د دې ټیسټونه هم شي، دوایي ډېره زیاته ده، 10,000 روپو خوراک هم دی پریزانۍ. بس دغه دونه را سره مرسته وکړه، صرف دغه کې را سره تاسو دا منډه ورسره وکړئ، دا مرسته وکړئ چې د دې ډېره سخته نه ده، بس یو کال سخت یې ده، بس بیا به په خپله ځي کار به کوي، خواري به کوي، ځان ته به دوایي روپۍ دغه کوي. اوس د دې دوایي لږه ګرانه ده چې ځکه د دې د اپریشن تازه شوی، اوسه پورې له زخمونه هم ټیک نه دي، زخمونه نه هم ځي او اوس ټیم یې پوره شي چې بیا یې ډېره خرچه او ډېرې پیسې پر دغه کې موږ سره تاسو لږه منډه او تړله نوره وکړئ چې دغه د دې د اپریشن خرچه بعد اپریشن دا خرچې پوره شي. انشاءالله انشاءالله. دا قدرمنو د دې خبره صحیح ده، لږ غوندې د دې چې کوم بیا د پرهیز دی دا ګران دی. اسماعیل ناست دی او په دې تیرو 2 کالو کې په پیله ځل باندې ما د ده په مخ باندې مسکا ولیدله، خندا مې ولیدله. نو شروع په دې کومه د اسماعیل تیر ځل ما ته د اوبو ډېره زیاته ګیله کړې وه، ویره تاسو اوبه څکئ او زه یو ګوټ اوبه هم در ورځې نشم څکلی. اسماعیله بسم الله که د اوبو څکه. شاباش. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. یا الله ستا ډېر ډېر شکر خدای پاکه، ته ډېر زیات مهربانه بادشاه یې، ډېر لوی. شکر الحمدلله. اسماعیل جان ستا دې مبارک شي بچیه چې تا اوبه وڅکلې
او ته واپس خپل ژوند ته راغلی. دا راته ووایه مخکې چې به کله زه راغلم ته په دې کټ باندې پروت وې، ته همیشه ژړا ویر فریاد به دې کو او ډېر ځلې دا ویلو چې خودکشۍ ته تیار یم. اوس دې دا نوی ژوند څه وایي؟ نوی ژوند څنګه دی؟ تاسو ته مبارک شي، تاسو ما سره مرسته کړې، من روانې ده، د ټولو دې مبارک شي، د ټولو نه مننه کوم. مخکې ژوند خو زما داسې و لکه ما ته ځان انسان نه ښکاره کېده. ما زه بس یو ځناور یم یا څوک شیرا کې وبې خورم شیرانې کې پروت یم. دا ما چې اوس کم یو به وڅښلې که نه، دا ما به په 3 ورځو کې هم نه څښلې. زه به همداسې پروت وم، هلک به مې داسې اوس نو سوځېدو به. خودکشۍ ته خو ما داسې چې 10 وارې ما ځان ته هغه کړی دی، خو کله به بام ته وختم ورور به راپسې راوختو، کله به د کور نه وتښتېدم ورور به راپسې راغی. هر ټیم کې مغرو کار نه کو، بي بي به 220 ته وخته، بلکل به حالات ګډوډ و، کور کې به مې لوښي ماتول، هر څه به مې ماتول. اوس الله تعالی داسې ژوند را کړی دی چې مخکې زه روغ وم، د هغې نه هم ښه یم الحمدلله. دومره اوبه څښمه چې د ورځې 8 لیټره 9 لیټره اوبه زه څښمه. 8 لیټره 9 لیټره روغ انسان نشي څښلی. ما ته الله تعالی راکړو بس روغ صحت یې راکړو، دا اوبې راباندې واپس حلالې کړې او دې وڅښمه. اوس الحمدلله ډېر ښه یم. او چا چې ما سره منډه والي تنده یې والي کمې، مثال چا د پیسو مرسته کړې، چا د لاس نقطو مرسته کړې، چا د موبایل او د هغې وس. دې ټولو ته د الله تعالی عمر ورکړي، دې ټولو ته د الله تعالی ډېره پیره ورکړي. دا موږ سره چې کوم کومکونه کړي دي الله چا 10 کړي دي، الله تعالی ته 10 لکه ورکړي. چې 10 لکه کړي الله تعالی ته 10 کروړه ورکړي. او ده چې دا کم یو ګوټو بس کم که نه، دې ټولو ثواب هغې ته رسي، دې ټولو رسي. چې زما ده د زړه نه دومره خوشحاله یم که نه، خوله مې هسې ور په خندا، دا د زړه نه دونه خوشحاله یم. او د زړه نه ټولو ته دعا کوم الله تعالی دې ټول خوشحاله ودان لري، الله تعالی دې ټول ته زیات عمر کړي، الله تعالی دې ټول نه زیات عمر تا ته درکړي. دا ټوله منډه تنده تا ما سره وویله، څه نه وي نو ما ته رب هغې څه کومک کړی او هغې نه به زه څه خبر وم. ټوله منډه تنده تا وویله، بیا هغې ما سره مرسته وکړه. الله تعالی دې ټول خوشحاله لري، څوک بیماران وي، څوک نور څه مشکلات لري، الله دې ته دا ټول حل کړي. الله تعالی دې ټول خوشحاله لري. امین امین. اسماعیل دا راته وایي بچې تا ته چې کوم دې ټیم کې افغانې میندې خویندې روریان پلاران دا ناست دي، د هغې دپاره څه پیغام لري؟ هغې دپاره دا پیغام لرم چې غټه سخته الله تېره کړه، هغه تېره شوه، اپرېشن وشو، ګرده پلار راکړی، ګرده اپرېشن الله کامیاب کړو. نو اوس ټول نه سخته دغه یو کاله پورې ما سختي دا ده چې دوایي وخت نه لرم، دوایي مې ډېره ګرانه ده، پینډۍ تګ راتګ دی کرایي شوه او زما پریشانه ده. نو په دغه کې دې را سره مرسته وکړي ودرېږي، دومره مرسته یې کړې ده لږه پاتې دې کې دې را سره وکړي، الله تعالی به ما ته صحت راکړي، خپله مزدوري به کوم، خپله دوایي به پاخلم او نور چې کومه څه وس مزدوري کېده به مور او پلار ته راوړم. په دې کې دې را سره ودرېږي، بس الله تعالی دې ته اجرونه ورکړي، الله تعالی دې ډېر عمر ورکړي، الله تعالی دې بیماران نه وساتي، الله تعالی دې په بچو خوشحاله کړي. او د دواګانې په وس کې دي، نور هم په وس کې نشته دی، بس الله دې ته موږ هم ناست یو، تاسو هم ناست یې، بس الله تعالی دې په ټولو رحم وکړي. اوس چې دا کوم درته دا میندې خویندې ناست دي، دې له لږه موسکا ورکړه، دې ته لږ وخانده. والله ډېر به وخاندم، زه والله ډېر خوشحاله یم، الله تعالی نوی ژوند راکړو، دومره خوشحاله یم چې بې اندازې زیات خوشحاله یم. دنیا مې وکته، خلک مې وپېژندل، مخکې خو ما خلک نه پېژندل، ما خو درته مخکې زما د ځناور مثال و، بس ځناور مې پېژانده، انسان مې نه پېژاند. اوس الحمدلله روغ شوم، ورور مور خور مثال خپل پردي ټول اوس پېژنم، مخکې مې نه شو پېژندلی. اوس ډېر خوشحاله یم، تاسو ټول نه ډېر زیات خوشحاله یم. خو یو خبره دا کوم صبر ښه شی دی، چې څوک بیماران دي او چې څوک پیسې هم لري چې بیماران وي، خو الله ته صبر کوئ، صبر ډېر ښه شی دی. ما 3 کاله داسې بیماري تېره کړې چې ډاکټرانو پر 10 وارو کور ته رالېږلی یم چې دا ولېږئ چې دا مړ کېږي. قسم دی ما مور تر ما په مخامخ ډاکټر پیسې ورکړي چې په دې زوی ته کفن او تابوت والي او دا ولېږئ کور ته. هغه پیسې زما خدای پاک زما په خوشحالۍ ولګولې، زه په مړ نه شم. الله ته صبر کوئ، مرګ هم الله درکوي، ژوند هم الله درکوي او الله نه هېڅکله امیده کېږئ مه، هر څه به الله کوي. ډېره مننه اسماعیل خان. قدرمنو د ده په علاج 10 لکه روپۍ راغلې، دې کې تقریبا څه 9 لکه دا د پېښور نیوز په منډو تړلو شوې.
دا 1 لاک د دې سره نورو خلکو کومک وکړو خو د ده ګرده بدله شوه د ده پلار دا قرباني ورکړه چې هغه خپل بچنګي ته خپل د وجود حصه ورکړه اوس د دې صرف د اپریشن نه پس دا چې کومې دا دوایانې دي دغه یې پاتې دي په دغه کې به انشاءالله تعالی دې سره لږه نور کومک کوو چې د ده د دوایانو د خرچه دام وشي او باقي دې به انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به دې خپل کار روزګار کوي نو موږ ته به هم دعاګانې کوي تاسو ته به هم کوي او د خپل مور پلار د دې خیال وساتئ